السلام علیکم ملګرو، خدای دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ وي. ملګرو زه به نن تاسو ته درښایم چې څنګه کولی شو له فیسبوک څخه ویډیو ډاونلوډ کړو. نو که تاسې په دې باندې پوهېدل غواړئ نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او تاسې څخه هم یوه هیله ده که تاسې چینل ته نوي راغلي نو چینل سبسکرایب کړئ. نو راځو اول پلی سټور ته چې څنګه ډاونلوډ کولی شو. نو پلی سټور ته چې څنګه راغلئ دلته به ټایپ کړئ یا سرچ کې اف بی ویډیو ډاونلوډر. ډاونلوډ اف بی ویډیو ډاونلوډر څنګه سرچ کو نو تاسو ته به اف بی ویډیو ډاونلوډر راوړو. دلته خو ډېر ډاونلوډر دی نو دلته به کته لیک راسي یا نو چې کته لیک راغلی یا نو چې دلته کته راغلی نو دلته تاسو وینئ ویډیو ډاونلوډر فور فیسبوک اف بی ویډیو. نو دا 2026 چې پې لیکلی نی نو دا به دې باندې به کلیک دی چې کله کلیک نو دا به ډاونلوډ کوي. ما خو ته ډاونلوډ کړی نو دې باندې به اوپن کلیک وشي. کله اوپن که نو دلته ستاسې نه د کوم فیسبوک باندې چې جوړوي نو هغه فیسبوک آی ډي درنه غواړي. دلته ما خو آی ډي مخکې نه مخکې ورکړې ده نو تاسې به څنګه آی ډي ورکړو دلته یو آر ایل ته به راسي. یو آر ایل ته څنګه راغلی دلته د لینک ځای ده دا پاس دا لینک دلته تیار شي ویډیو لینک ور واچوي نو تاسو به کاپي کوئ. نو زه درته ښایم چې څنګه. نو موږ به راسو فیسبوک ته. فیسبوک چې راغلو دلته به وګورو د چې څه ویډیو سي نو موږ به هغه کاپي کړو. نو ویډیو ته ورځو. ویډیوګانو موږ غواړو چې د څه شي ویډیو ډاونلوډ کړو نو یو مې انتخاب کړمه. نو دا ویډیو چې د کورونا وایرس نو دا د درې ټکو باندې چې کله کلیک کړو نو کته بیخ کې لیکلي لینک کاپي. دا لینک کاپي مې چې کله کړو نو زه بېرته راسو دغه ته فیسبوک ډاونلوډر. دلته چې کله راغلم دلته لینک به دلته پیسټ کړئ. دلته چې لینک پیسټ کړو نو ډاونلوډ باندې به کلیک وکړئ. دا ډاونلوډ بټن شینډې باندې چې کله کلیک وکړو نو چیکینګ یو آر ایل دا به چیک کېږي. نو تاسې غواړئ په کوم کې غواړئ یا ایچ ډي ویډیو ډاونلوډر غواړئ که ایس ډي ویډیو ډاونلوډر. ایچ ډي سي دا 40 ام بي ده او ایس ډي سي دا 4 ام بي ده. نو تاسې په کوم کې غواړئ نو دا ډاونلوډ به کړئ. نو زه په ایس ډي کې غواړم. ایس ډي کې دلته تاسو ته یو دا نوټیفیکیشن راځي دا به کټ کړئ. نو تاسې پاس وینئ تاسې ویډیو ډاونلوډ روانه شوه. نو دا د ډېر ښه ډاونلوډر ده. نو تاسې هم استفاده ویډیو مې خوښه شوې وي نو چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن باندې هم کلیک کړئ ځکه موږ هره ورځ داسې معلوماتو ویډیوګانې شیر کوو. Tell me why